ولسمشر محمد اشرف غني نن ملت ته د وینا پر مهال د کرونا په اړه څه وویلې؟ ملت ته یې کومې سپارښتنې وکړي؟ ملت باید څه وکړي چې له کرونا له ویروس څخه مخنیوی پیدا کړي؟ دلته یې راسره ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني وایي که د لوی غمیزې مخنیوی کوو باید په کور پاتې شو. د کرونا ویروس د مخنیوي تدابیرو، اقداماتو او له دې څخه رامنځته کیدونکو ګواښونو سره د مبارزې په اړه د جمهور رئیس غني پیغام. درنو وطنوالو، ګرانو خویندو او ورونو، له بده مرغه موږ د کرونا په نامه له یوې داسې وبا سره مخامخ یو چې ټولې نړۍ حتی پرمختللو هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی او د نړۍ دولتونه یې له هغې سره په مبارزه کې له لویو چلنجونو سره مخ کړي دي. د افغانستان حکومت مشرتابه دغه وبا له اولې ورځې جدي ګڼلې وه او د دې وبا د پرمختګ مخنیوي سیر او تکامل ته متوجه وه. موږ په داسې افغانستان کې حتی د کرونا د لومړۍ مثبتې پیښې له ثبت مخکې دا وبا جدي ګڼلې وه او په هره مرحله کې مو مخکې له مخکې لازم پلانونه درلودل او عملي اقدامات مو کړي دي. د دغې منحني څخه مې هدف دا دی چې په اول پړاو کې ولس په دې قانع شي چې د وبا خپرېدل جدي او حقیقي دی. همدارنګه موږ هڅه مو دا وه چې د هیواد مختلفو ولایاتو، ښارونو او ولسوالیو ته د کرونا ناروغۍ پراختیا تعقیب او پیشبیني کړو. د اوس لپاره همداسې یوه مرحله کې قرار لرو. زموږ له نظره دغه منحني د جهت راتلونکي پړاوونه به دا وي چې د دې ناروغۍ د خپرېدو اعظمي او نهایي ټکي چې د فلاکت نقطه ورته ویل کېږي ارزیابي او پیشبیني کړو او لازم چمتووالی ورته ورکړو. ګرانو هیوادوالو، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اقتصاد عالي شورا د پریکړې په اساس به په ټول هیواد کې د تجرید مرکز جوړیږي چې په کرونا ناروغي اخته او مشکوک کس به د روغتیایي پرسونل د لارښوونې په اساس هلته ساتل کیږي. تجرید او قرنطین اوس یو نړیوال نوم دی. د روغتیا نړیوال سازمان او د عامې روغتیا وزارت د متخصصینو لارښوونې دا دي چې که وغواړو د یوې لویې غمیزې مخنیوی وکړو باید کورونو کې پاتې شو، له هر رنګ تجمعاتو او بې ځایه تګ راتګ څخه ډډه وکړو. له ټولو وطنوالو هیله لرم چې د روغتیا وزارت خبرتیاوې جدا رعایت کړي. د تجرید او په ښارونو کې د ګرځبندیز له کبله زموږ ډیر شمیر هیوادوال بیکاره شوي دي چې دوی ته د رسیدګۍ لپاره د مرکز په سطح د ملي انکشاف شرکت لخوا د کارموندنې پروسه تیره اونۍ پیل شوې ده. درنو لیدونکو، په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که به ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.